مسجد نبوي کې اوسېده ما د هغه کرامت په دې سترګو لیدلي د افغانیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قبر مبارک خواته یو داسې ګوټ غوندې دی داسې چې تاویږي هغې ته مونږ په خپله اصطلاح کې مجمع الاقطاب ویو د قطبانو مجموعه د دنیا دا بوډاګان پکې نه ناست دي بزرګان خلک چې عمرې له لاړ شي ویې ګورې هغې کې یو افغاني نواب کاکا به ورته مونږ وي ولي الله او سعودي کې چې اوسې نو ځان سره به یا بطاقه ساتي یا به ځان سره پاسپورټ ساتي یا به اقامه ساتي د ده نه اقامه و او نه پاسپورټ و بس فی سبیل الله به ګرځېده راګرځېد ناستو یو ځل دا شورته راله ما ورته کتل لکه دې باندې داسې ناستو نواب بابا ما ورته داسې کتل شورته راله ده ته به دا لاس داسې ور واچو داسې به یې نیوه څنګه به چې دا لاس نیو نو د دې شورتې او د دې پولیس والا دا لاس په داسې راتاو شو داسې به راتاو شو داسې به راتاو بیا یې چې به لاس نیو بیا به د دې پولیس والا دا لاس دا سونیان چې کله ډېر زیات تنګ چې نو وایي خل لیولې څه شي خل لیولې بس هغوی روان چې وي خل لیولې خل لیولې په پښتو کې خدای دې روب کې پرېږدی دا د چاپلار ونیسي وي خل لیولې دې نواب کاکا له زه یو ځل ورغلم ما ورته وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک څه حالات دي ما ته بیان کا مونږ خاشقان یو مونږ خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک د ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقانو ما ته وي ما ته به باچا صاحب باچا صاحب داسې خبرې کې مینه ما ته بیان وکړه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک څه حالات وایي یو عظیم الشان برزخي تخت لګېدلی دی حضور صلی الله علیه وسلم د برزخ د حیات مناسب قریب الی حیات الدنیا بلکې حیات الدنیا مناسب ناس راغلی دی او د دنیا دا ټول مخلوقات راځي نو یره ورو یو سیلاب را رواني نو بادشاهان او سرداران نوابان او کرنیلان او جرنیلان او دا ټول صلات و سلامت چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله الصلاة والسلام علیک خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي ځکه جواب د حدیثو نه ثابت دی خو سترګې مبارکې نه اوچتوي چا ته هم نه اوچتوي په دنیا کې دوه قومونه دي چې هغه وي راشي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخاندي سترګې مبارکې اوچتې کړي وخاندي او د سلام جواب ورکړي ما ورته وي نواب بابا وایه څوک دي مونږ یې سره چې مونږ پکې وځو وی یا د پاکستان پښتانه دي یا د افغانستان پښتانه دي د پاکستان پښتانه د افغانستان پښتون پټان چې کله راشي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نظر مبارک اوچت کې خوشحاله شي نو تا ته پیغمبري سترګې په تکل دي پښتونه ګور یاد ساته تا ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې په طلب دي چې ته به انشاءالله د دین دپاره پاسې دا یلای کلمت الله دا جهاد به انشاءالله پټانه ته کې